بخي اغي دي زینا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خوږ چینل اف ام 93 خو غوړیدونکو تاسو خوږ ارجه حیات ګل تعالی شاه تاسو تبای هر کله ستړي مشي او خواږه سلامونه. اوریدونکو څنګه حال دي؟ طبيعتونه مزاجونه حال احوال کله ولس چم گاوان هر څه ټیک ټاک دي. امید لرم د پاک رب نشي تاسو ټول به ټیک ټاک کې فټ فاټ به خوشاله به خپ موج مستي سره به او د ژوندۍ د رنگینو نه واخه خوندونه مزه اخلي کنه. روز بم د خیر سره ډیره زیاته خوري زبردست شاندار مزیدار خډي روزياتو کامیابو سره خډي روزياتو خوشحالو سره تیر شي وی کنه. ډاکټر درې مروز دا او دا درې وانه ورځ به زه امید لرم دا تمه لرم د پاک الله نه چې دا به تاسو ډیر زیاتې مزیدار ډیر زیاتې خوري ډیر زیاتې خشته تیر شي وي. او چې کله هم یو ساعت په خیر خیریت سره تیر شي نو هغه د اختر په مثال وخت وي او خدا اختر درې ورځې خدای په خیر سره تیر کړي. زمونږ په ملک کې داسې څه بدامني راغله زمونږ خپل مینس کې څه خفګان رانغی نو دا ډیره زیاته د خوشحالۍ اختر او ډیره زیاته ښه خبره ده. دا غټه خبره ده. الله دې وکړي چې دغه شانتي زمونږ په ملک کې ټول عمر امن او خوشحالي وي او زمونږ ټول اخترونه دغه شانتي ښکلي وي څنګه چې دا ښکلي اختر او که تاسو خیال کړی وي نو د اختر دا درې ورځې ډېرې زیاتې مزیدار وي. د موسم لحاظ سره لږه ډېره هوا هم پکې چلېده او نن ورځ خو بیا ډېره زیاته ښکلې وه. لږ شانتي باران هم پکې وشو دا دوه درې ورځې نو ډېر زیات ښکلی اختر تیر شو. نو ستاسو د اختر د درېیمې ورځې د خوشحالۍ ډېرې مبارک شه. جناب زه حیات ګل تعالی شاه ما د اختر خصوصي خپرونې عید میراتن ترانسمیشن کې تاسو ته حاضر یم. دا زمونږ د اختر د درې ورځې چې کمی زمونږ مختلف ارجز مختلف ملګری راځي دوه درې ملګری کینی او تاسو لا خوري پروګرامونه وړي په هغه سلسله کې زم راغلی ما او د اختر د درې ورځې دا پروګرام چې کم دی نو زه ځان نه کوم ما سره دی وخت کې ناس دی زما ډیر زیات خوږ زما ډیر زیات ښه ډیر زیات د اف ام نه علاوه ډیر زیات ښه دوست او ښه ملګری خان افضل کوچکوال ما سره ناس دی. هغه هم په دې پروګرام کې وي. د دې نه علاوه زمونږ د ډیوټي افیسر پروډوسر انجینیر دا ټول ډیوټیانې بنن صابر خان ترلاسه کوي او سرانجام کوي رښتیا. او د دې نه علاوه زمونږ سکیورټي ګارډز کې نن دوه کسان دي. مخکې به اکثر انکل یا به گوهر بای او نن گوهر بای او انکل دواړه دي یخ او ګرم دواړه تارونه نن یو ځای شوي دي. نو امید لرم پروګرام ډیر زیات ښکلی کیږي. نور گپ شپ لګو به ټلیفون لیکه به وایو د میسج لیکه به وایو هغه ټول څه به کیږي. اول خان افضل انټرو وکړي. روجې د خدای د پاره نیسم په پښمنۍ کې دعا تعالی زه کوم. السلام علیکم ملګرو څنګه ټیک ټاک هټ فټ جوړ تکړه خوشاله ګړندي برلندي اواز د ټیم کې تاسو اورئ د ریډیو دلبر 400 هم ماته ویلی شي تاسو ورور خان افضل کوچکوال. ملګرو امید در پاک رب چې تاسو په دا درې ورځې ډېرې زبردست ښایسته تېرې شوي او زموږ مختلف ارجګان هم تاسو اورېدلي. نو ما وویل چې راشه دا ستوري سپوږمۍ به نن یو ځای کړو. حیات ګل او زه په خپله خان افضل کوچکوال تاسو دپاره د اختر د درېیمې ورځې دپاره حیات ګل ورته په دغه کې څه وایي چې عید میراتن ورته میراتن هغه ترور نه ورځي هغې کې به انشاءالله او ته خاص دې ترور ته ډېره زیاته ګورم بس خانې کږه ورسه په جګړو باندې شي. ملګرو ټول ته ډېره زیاته مینه او حیات ګل ته یم چې تاسو د ملګرو ته د ټلیفون نمبر د هغې نه ملګرو موږ به تاسو سره به نن ګپې شپې لګو ټیک ټیک تر د یوې بجې پورې به زموږ او ستاسو ملګرتۍ د هغې نه پس به بیا موږ ځو. د ټلیفون د لیکې شمېره ده 09165155093. که تاسو میسیجز کول غواړئ ټیکسټ کول غواړئ موږ ته نو RD93 به ټایپ کړئ سپیس به ورکړئ خپل نوم به ولیکئ بیا به سپیس ورکړئ ځای نوم به ولیکئ او بیا به تاسو سینډ کړئ هغه په 8881 باندې. تاسو میسیجز موږ ته ډېر زیات کم کوئ په دې باندې موږ تاسو نه ډېر زیات ګیلمن یو. د دې به هېڅکله دا مطلب نه وي چې تاسو کنجوسان یې خو د دې مطلب به دا وي چې تاسو موږ سره مینه کمه ده. تاسو د خپل مینې اظهار وکړئ په 8881 باندې لازمي میسیجز وکړئ هغه به موږ خامخا شاملو. دې نه علاوه زه به کوشش کوم چې نن په فیسبوک باندې لایو راشو او هغې کې تاسو کم کمنټس کوئ هغه به هم شاملېږي. ستاسو افیر کالز چې کوم تاسو کال وکړئ د هغې نومونه به موږ لیکو هغه به مانې شاملو. اختر دی داسې پابندي نشته ستاسو لایف کالز به مخلو. نن څه ټاپک هم نشته زموږ به صرف ګپې شپې دي خنداګانې دي مستیانې دي د اختر مبارکیانې دي. څوک چاته مبارکي ورکوي چاته دعا سلام کوي هېڅ قسمه څه پابندي نشته دی. ټیک شو خان افضل کنه بالکل هم دغه شان خوخه ده. زه تاسو باندې لالا خان ورم او خان افضل دا زما ډېره ښه ملګری ده. نه زما ډېره فین ده داسې ووایه که نه زما فین نه ده زه فین یم نه ځان ته دپاره ټیک